جوړ په خیر. زما ورونو زما درونو خویندو، تاسو اول دغه ویډیو وګورئ. په دې ویډیو کې تاسو ته د عام مولا او زمونږ د قام مولا فرق ښیم. دوستانه دا یو غر دی، دې غر یو طرف ته وګورئ مکمل خړه ده، بوټي پرې نشته دي، شاړ دی. د غر ته بل طرف ته وګورئ شین دی، زرغون دی، مرغۍ دي پکې، ځناور دي پکې، انسانان پکې خوشحاله دي. دا ټول د مولانا صاحب کمال. په دې غر کې مولانا صاحب د مارغانو لپاره کم کم بندوبست کړی و او څومره بوټي کرلي وو، د هغې ډیټیل تاسو له زه په دې ویډیو کې مخکې در کومه. خو تاسو اول ما ته دا ووایئ چې د دې شي غم په پښتنو کې څومره ملایانو سره شته دی. د ونو بوټو، د بارانونو، د ګلوبل وارمنګ خبرتیا، د ماحول کې د زمونږ چې ګرمي سیوا کېږي، د دې پته څومره ملایانو ته شته دی. تاسو څومره ملایان اورئ چې هغه د جمعې په خطبه کې په دې شیانو خبرې کوي چې موږ ته په دې اوسني وخت کې څه کول پکار دي او موږ ته مهم کم کارونه پیښ دي چې هغه موږ وکړو. کومو مسلو نه موږ تیر شوي یو په دې خبرو کې، کومو مسلو نه به موږ را روان وخت کې تیریږو. زمونږ د امن مسله، زمونږ د خود مختار وطن مسله، زمونږ د وسایلو مسله، دغه خبرې تاسو څومره ملایانو نه اورئ. ما ته خو داسې لګي چې مطلب ډېر کم هم ورته نشم ویلی که نه. یاره یو 2 کروړه پښتنو ملایانو کې به یو هم نه وي داسې چې هغه په دې مسلو باندې خبره وکړي. زه همیشه دا خبره کومه چې موږ ته پیښې چې کومې مسلې دي د دې حل چې کوم دی که نه، هغه د اوسني وخت چې کومې تجربې دي په هغې باندې دا حل کېږي. او مولانا خانزیب شهید صاحب یو ورځ ویلي وو چې کوم مولا په امن خبره نه کوي. اوسني دور کې امن چې دی که نه، دا ټول نه زیات مهم دی چې په دې باندې خبره وشي. دې نه علاوه نورې څومره خبرې دي که نه، هغه داسې اصطلاح ورته کارولې وه، زما ذهن نه اوس وځي، هغه دومره ضروري نه دي. باقاعده هغه ویلي وو چې دغسې مولا چې هغه په امن خبره نه کوي، هغه ستاسو په مسلو باندې خبره نه کوي، دې مولا پسې ستاسو مونځ نه کېږي او مونځ ورپسې مه کوئ. ښه راځو دغه ویډیو ته چې دا ویډیو کې تاسو کوم غر وکتو. د مولانا خانزیب شهید مشر رور دی شیخ باچا، داسې نامه یې د زما ذهن نه اوس وته وبخئ. خو زه ټاپک لا راځم، دا وایم چې مولانا خانزیب شهید صاحب رور وایي چې په دې غر کې مولانا صاحب تقریبا 2 لکه بوټي نال کړي وو. په دغه بوټو کې مولانا خانزیب شهید صاحب د مارغانو دپاره باقاعده 15,000 کورونه جوړ کړي وو د لرګو نه، چې هغوی پکې راشي، جالې جوړې کړي، بچي واچوي، هغوی هغه نسل سیوا شي. مارغانو دپاره د دانو د خوراک هم بندوبست مولانا صاحب کولو. هره میاشت به یې تقریبا 3 منه غنم راوړل او د دې لپاره یې باقاعده یو کس ساتلی و چې معاوضه به یې ورکوله چې یاره ته هره میاشت بازار ته به ځې، غنمو دانې به راوړې او په دې غر کې به یې د مارغانو دپاره شیندې. دې سره یې د اوبو هم ورته غم کړی و. په دې غر کې مولانا صاحب 2 ټینکۍ جوړې کړې وې چې هغې نه به اوبه راتلې، بوټو دپاره هم او مارغانو به هم هغې ځای نه اوبه څکلې. لکه تاسو فکر وکړئ د مولانا خانزیب شهید صاحب چې تاسو خبرې واورئ، په هغه خبرو کې چې هغه څه وایي، هغه هر څه د هغه په شخصیت کې وو، هغه عملي، هغه هر څه کول. لکه یو انسان چې یوازې تن غر دغه شان وچ غر هغه شین زرغون کې، نو تاسو فکر وکړئ چې د هغه فکر څومره زرغون و، هغه څومره د کار سړی و. دغه شان مینه ناک سړی، دغه شان په امن مین سړی، دغه شان په خاوره مین سړی، دغه شان د پښتنو مسلو نه خبر سړی، دغه شان پښتنو ته د ژوند غوښتلو سړی، امن غوښتلو سړی، څنګه لکه څوک زما خو لکه بده خبره سړی ورته پکار دی چې ونه کړي، سخته خبره ورته ونه کړي، او دغه ظالمان راغلل او په دې سر ویشته و. یار